سلامونه. کابل کې زر تنه سرتیري له روزنې وروسته فارغ شول. دفاع وزارت وایي دغو سرتیرو 12 اونۍ لومړنۍ پوځي روزنه ترلاسه کړې. د سولې مذاکراتو د دوام لپاره د طالبانو مرکچي پلاوي نوی شرط مطرح کړ. دغه ډله وایي له امریکا سره د طالبانو د سولې شوی تړون له افغان دولت سره د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط دی او که ونه منل شي خبرې به ګټې ونه لري. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي په افغانستان کې د سولې تر توافق وروسته که چیرې له دغه سازمان څخه د طالب جنګیالیو د ادغام برخه کې د رول لوبولو غوښتنه وشي له دغه بهیر سره به مرسته وکړي. افغانستان کې د کرنې او خوراکي خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانیستل شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروژه د نړیوال بانک د 100 میلیونه ډالرو په وړیا مرسته پلي کیږي. او پولیسو کابل کې له چاودیدونکو توکو ډک موټر نیولی دی. کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې موټر کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي ول.